بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په HTML کې په فارمز باندې خبره کوو. څه شی وایو؟ فارمز. فارم څه شي ته ویل کیږي؟ فارم is used for data entry یا فارم is used to design source for data entry. فارم د څه شي په خاطر استعمالیږي؟ د ډیټا انټری په خاطر باندې. چې کله یو یوزر ډیټا انټری کوي په ویب سټ کې، نو د څه شي په زموږ د څه شي نه استعمال اخلو؟ د فارم نه. یو دا ده چې یوزر په هغه کې معلومات وایي، د خلکو معلومات یې هغه وایي، او یو داسې چې یوزر پکې ډیټا څه کوي؟ اچيږي. نو هغه ته څه ویل کیږي؟ فارم ورته ویل کیږي. اوس ګوره لکه موږ سره دا W3 سکول دا فارم نه ده کنه، دا یوزر ته ډیټا ده وایي، ډیټا نه پکې انپوټ کوي. خو که زه راشم مثلا دلته خلاص کم فیسبوک، چې خلاص کم فیسبوک خلاصوم، صحیح شو. اوس کله چې موږ تاسو یو اکاونټ جوړو، ښه زه به دا څه وکم؟ لاګ آوټ به وکړو کنه، لاګ آوټ. دا مو لاګ آوټ. اوس دغه څه شی ده؟ دغه ځای دا فارم ده. دلته یوزر خپل ایمیل لیکي، دلته پاسورډ لیکي، او دلته دا بټن وهي او دا ځینور. نو دغه ځای چې دا څه شی ده؟ دا یو فارم ده. یا یو سړی نوی اکاونټ جوړوي، کریټ ا نیو اکاونټ، دا څه شی ده؟ دا یو فارم ده. موږ تاسو نن په دې موضوع خبره کوو چې څنګه دا فارم سوکو جوړ کو. دا ټول فارم ده، او د فارم کې د نن الیمنت دي. دا فارم الیمنت ده، پوه شئ؟ دا د فارم الیمنت ده، دا د فارم الیمنت ده، پوه شئ کنه؟ اوس موږ تاسو غواړو همداسې سوکو یو فارم جوړ کو، پوه شئ کنه؟ نو فارم څنګه موږ تاسو جوړولای شو؟ همدغه څه فارم هم جوړیږي. دا کوم مشکله خبره نه ده. خو اوس نه، ځکه چې موږ تاسو CSS نه ده ویلای. چې CSS نه یې ویلای، دا دلته راوړې نو بیا مشکله ده، ډیزاین نشو ورکولای. اوس به موږ تاسو یوازې ساده فارم څه کوو؟ جوړوو به یې. ښه اوس زه راځم دلته څه کار کوو؟ نوټ پاډ به خلاص کو، او اول به یو بلانک پیج جوړ کو. ښه لیکو نوټ پاډ، انټر کوئ، او دې ځای نه وروسته دلته لیکو چې څه شی؟ ډاک ټایپ، او داغه نه وروسته څه؟ HTML. داغه نه وروسته HTML ټاګ خلاصو، بیا ورپسې هډ ټاګ خلاصو، بیا ورپسې ټایټل ټاګ خلاصو کنه. لیکو چې www.farm.com صحیح ده مثلا، او بیرته ټایټل ټاګ څه کوو؟ بندو، او بیا بیرته هډ ټاګ څه کوو؟ دوباره بندو، او بیا ورپسې باډي ټاګ خلاصو، صحیح ده. بیا باډي ټاګ بندو، او بیا ورپسې په اخر کې HTML ټاګ بندو. یو بلانک پیج به جوړ کړو. کنټرول اس دا سیو کوو. چیرته سیو کوو؟ په ډیسکټاپ کې. څه نوم ورکوو؟ هر نوم چې ورکوئ، مثلا ساين ان، صحیح ده کنه؟ .html. دا یو صفحه موږ تاسو دلته جوړه کړله. ګوره بلانک خالی صفحه ده. زه وایم نه، دلته څه کار وکړه؟ په دغه ځای کې یو ټیبل جوړ کړه. څه جوړ کړه؟ دونه ځای کې یو ټیبل جوړ کړه. نو څه کوم؟ دلته راځم باډي مینس کې ټیبل ټاګ خلاصوم، او ټیبل ټاګ بیرته دوباره څه کوم؟ بندوم. دې ټیبل ته لیکم چې ویټ ایکوال ټو څومره؟ 100%، 100%. پوه شوې؟ او هایډ به ورته ولیکو چې هایډ ایکوال ټو 180 پکسله، صحیح شو. او بی جی کلر ایکوال ټو ورته ولیکم چې لایټ بلو، لایټ بلو نه ډارک بلو به ورکو. څه شی؟ ډارک بلو. داسې هغه جوړ شي. اوس راځو یو ټي ډي ورکو او یو ټي آر ورکو. یو ټي آر او د ټي آر منځ کې څه شی؟ ټي ډي، او بیرته ټي ډي هم بند، او بیرته ټي آر هم بند، صحیح شو. دا سیف کوو، او اوس زو موږ تاسو خپل پیج ګورو چې دلته فارم کې دلته داسې اندازې سره یو هغه راغی. نو 180 پکسل ډیر هایټ د دې زیات نه، 180 پکسل نه غواړم. ورته څه لیکم؟ نو ورته لیکم 180 نه 100 وستزه. دا مو ولیکه، او اوس راځو ریفرش کوئ، دومره اندازې کې صحیح شو. زه هم دا ونیخلي، دا څه وشي؟ دا باید ونیخلي. نو څنګه کوو چې دا دې خواته ونیخلي؟ دې مارجن باید څه وکړو؟ صفر کړو. نو دا په CSS باندې کېږي. دا مارجن د چا دی؟ دا د باډي مارجن دی، د ټیبل نه دی. دا مارجن دی د چا؟ د باډي. نو باډي ته راځم، وکړم چې سټایل، صحیح شو، ایکوال ټو څه شی؟ مارجن ډبل ډاټ 0. مارجن څونه کا؟ 0 پکسل کا، صحیح شو. دا مو ولیکل سیمی کولن او ډبل کوټیشن، صحیح شو، چې د دې مارجن څه وکړي؟ صفر شي، صحیح شو. نو دا دواړه خواته صفر شو، ونی ختم.
زه وایم په دلته دې ځای کې دې ولیکي چې فیسبوک چې دې ولیکي که نه دې لیکي ځه نه دې لیکي سته که لیکنه څه کوو هغه تاسو خپل کار ده. اوس زه دغه ټیډي منځ کې یو فارم جوړوم چې یو سړی کلیک وکړي او لاګین شي کلیک وکړي څه وشي لاګین شي ښه نو دې ټیډي منځ کې زه یو فارم خلاصوم فارم ټک به خلاص کوي ښه او فارم ټک به بیرته دوباره څه وکړي بند به یې کوي. اوس دا مونږ وکړه کنټرول اس سیف چې کله سفر افریش کو دلته اوس مونږ ته چیرې ښکاره شي هیڅ هم نه فقط یو فارم الیمنٹ جوړ شو فارم جوړ شو د دې فارم منځ کې دننه نور الیمنټس یا عناصر نه دي جوړ شوي نو موږ او تاسو څه کوو راځو دلته دې فارم کې ورته وایم فارم کې موږ او تاسو الیمنٹ ورکوو عناصر ورکوو ها نو یو الیمنٹ چې د موږ سره انپوټ ده انپوټ نوم نه پته لګیږي چې څه شی د یوزر څخه انپوټ اخیستل ښه نو ورته لیکو موږ تاسو دلته چې شی یو انپوټ جوړ کا په دې انپوټ کې سره کوم ته انپوټ ته چې پکې لیکي ته چې شی پکې لیکي حروفونه پکې لیکي کا عددونه پکې لیکي چې شی پکې لیکي نو ټایپ ایکوال ټو د دې ټایپ ټیکسټ ورته ټیکسټ جوړ کا ها انپوټ ټایپ ایکوال ټو ټیکسټ دا مو ولیکه اوس ګوره موږ تاسو سره یو ټیکسټ انپوټ دلته سوسو جوړ شو خو زه وایم د دې مخې ته یو لیبل جوړ کړم چې لیکلي دي وي ایمیل یا فون که نه داسې شی دې لیکلي وي دې مخې ته نو څه کوو زه راځم دلته دې مخې ته راځم دې نه مخکې ورته وایم چې څه جوړ کړه موږ ته یو لیبل جوړ کړه لیبل فار د څه شي دپاره یې جوړی ده دا څه شي دپاره جوړی ورته ولیکه لیبل فار وټ فار یوزر نیم صحیح شو او دې مخ ته د شي لیکلي وي چې ایمیل سلش فون صحیح شو کنه او دا لیبل به بیرته دلته څه وکړي بند کړي دا انپوټ شو او دا د دې انپوټ لپاره څه شی سو لیبل سو کنټرول اس سیف کوئ ښه دا سفر اخلو ریفرش کوئ اوس ګوره دې مخې ته لیکلي دي چې ایمیل اور فون خو دا رنګ یې څه شی ده تور ده دا باید سپین دا باید څه شی سي سپین به یې کو نو سپین په سی اس اس سره کیږي ښه په ایچ ټي ام ال سره نه کیږي تاسو به راشي لیبل کې به یو بل اټریبیوټ ورکړئ د سټایل ها چې د دې سټایل مساوي کړه د چی شي سره په سټایل کې د دې ورته هم کلر ډبل ډاټ وایټ د دې رنگ سوکا سپین کا سیمی کولن ډبل کوټیشن سیف کو اوس کله موږ تاسو دا وګورم په سپین رنگ کې ولیکل شو ایمیل یا فون نمبر دلته دالي کې اوس ورته لیکو بل به ورته ولیکو چې څه شي څه قسم وکواله دا هایټ به دې بل نورم څه وکم وړوکی کم چیرته و ټیبل دغه ده که نه 80 پکسله څو پکسله 80 پکسله سیف کوئ ښه دا لیکو او انټر کوئ صحیح شو اوس دا ایمیل یا فون شو دې مخې ته زه ورته یو بل جوړ کړه پاسورډ څه شي دپاره پاسورډ دپاره ښه نو څه کوو دې نه مخکې راځم دا انپوټ مې چې خلاص کړه دې نه وروسته ورته یو بل انپوټ جوړ کړه ښه انپوټ ټایپ ایکوال ټو د دې انپوټ ټایپ څه شی کا ورته دا څه شی کا ټیکس کې هر شی راځي کنه ټیکس کې هر شی راځي تلا پروګرامینګ هم وایي 2 سیمستر د کمپیوټر ساينس هم ویل ټیکس کې عدد هم د حرف هم د هر شی چې ډبل کوټیشن منځ کې راغلی دا سټرینګ کې چې دا ټول دي هر څه شامل دي نو د دې ټایپ په څه شی ورکو ټیکس به ورکو کنه دا ځان خو خيار کړه او دین وروسته به دا اوس سیف کو خدا به لیبل نه لري ګوره ښه زه هم دې مخې ته مې یو لیبل جوړ کړه نو بل لیبل چې جوړوم وخت نیسي دا لیبل را کاپي کوم ښه کنټرول سی کاپي دلته راوړم او ورته لیکم چې فارورډ فار پاسورډ او مخې ته دې لیکلی وي چې پاسورډ خوښه دې بسته کوې که نه بسته کوې اوس ګورو خبرې پې کوو ښه دا مو ولیکه دلته چې راغلل پاسورډ صحیح شو که اوس څه کوو اوس زه وایم چې دلته یو سړی راځي خپل چی لیکي ایمیل لیکي چې څه شی hafiz@gmail.com پاسورډ ورکوي چې شی abc@abc صحیح شو صحیح ده خو ته وایه و ولې نه ده صحیح څه رقم د سمبول استفاده شوي چې وایه څه مشکل ده پاسورډ یې ده پاسورډ کې ما ورکړی خپل ایمیل مې دا ده پاسورډ مې ورکړی هو
څنګه ټیکس ورکړي یوازې به ټیکس او نمبر یې راشي. درته مې وویلې وخیاره ته پروګرامینګ خلاص کا یو سټرنګ ډیټا ټایپ جوړ کا په هغه کې ایٹ د ریټ هم سٹور کولای شي هش هم سٹور کولای شي ټیکس مینز آل کریکټرز ټول کریکټر راځي مشکل شته اوس ها څنګه ناکمه خان دی هو مشکل څه ده وغږیږه ها اوس دې کې مشکل نشته دا وای نشته دا مشکل دا نور به مخیاریږي د خیر سره ښه کمپیوټر ساينس سم وای خدا خو ولنه چې شي ساين اپ خو دلته ایمیل ورکړي دلته پاسورډ ورکړي د چې دا الریډي اکاونټ لري کنه نو دا تا چیرته په دغه سې کا پاسورډ تعالی دلته چې پاسورډ ټیرو دنیا ته ښکاریږي پاسورډ تعالی تر اوسه د سې لیدلای دا پاسورډ خو نه ښکاریږي کنه پاسورډ هایډ کنه پاسورډ دا کریکټر باید ښکارا نشي دا د څه نه چې ته پاسورډ لیکي بس ټول دنیا ته پته ولګي چې دا شی تا ولګي دا صحیح نه ده کنه نور صحیح ته نور څه مشکل لري هیڅ مشکل نه لري ښه خدا به چې شی اوسېږي دلته دا پاسورډ باید ښکارا نشي ښه نو دې د لپاره موږ تاسو سلرو په خپل دلته یو اغلرو دا ټایپ انپوټ ټایپ ټیکس نو پاسورډ خپل یو ټایپ لرو د چی په نو پاسورډ باندې ښه کله مو چې پاسورډ ورته ولیکه کنټرول سی کوم دا کریکټر باندې ډیفالت پاسورډ کریکټر تا ولی ښه اوس کله زرا واخلم دا ریفرش انټر اوس زرا اعظم ایمیل لیکم مثلا دا فون نمبر د 03 بیا پاسورډ ده اوس پاسورډ پته نه لګیږي ښه چې زار سولی کوم چې ما پاسورډ شي چې دا معلومات نه کیږي اوس دلته یو نفر راځي خپل یوزر نیم یا ایمیل یا فون ورکړي او دلته چې کوي پاسورډ ورکړي یو بٹن باید دلته اوسېږي څه شی اوسېږي یو بٹن باید وي چې کلیک کی هغه څه وشي لاګین شي سبمټ شي باید ها چې شي سي سبمټ شي باید نو دا څنګه لاګین شي چیرته لاګین شي دا یو بل صفحه دا چې شي یو بل صفحه ها دا هوم پیج خو دا پیج نه د یوزر نیم او پاسورډ زی ډیټابیس کې چک کیږي چې آیا په دې یوزر نیم او پاسورډ موږ سره یوزر شته که نشته نو شرط لګیږي که چیرې صحیح وي لاګین دي شي که چیرې صحیح نه وي نه دی لاګین کیږي نو دا کار موږ تاسو په چی شي سره کوو نه چا ویل جاوا سکرپټ تا اول ورځ معرفي کې ما څه ویل باسه درسو پی ایچ پی باندې پی ایچ پی مې درته ویل چې ډیټا وړي چیرته ډیټابیس ته ډیټابیس سره کنیکټیویټي چې جوړیږي دا ډیټابیس څه باید اوسېږي پی ایچ پی سره شرطونه پی ایچ پی هر شی کېدلی شي پوه شوې نو دلته موږ تاسو څه کوو ډیټابیس لرو فعلا نه موږ ایچ ټی ایم ایل کې یوازې الیمنټ مینس ته راوړي ښه یو سبمټ هم دلته منځ ته راوړو پوه شوې نو دلته راځو دې انپوټ نه وروسته ورته یو بل انپوټ جوړ کړه جوړ کا خو ټایپ د دې قسم باید چی شي وسی ټایپ ایکوال ټو سبمټ د دې ټایپ باید چی شي وي سبمټ وي ښه سبمټ په خپل یو ټایپ یو انپوټ ټایپ ده چې کله ته دا کلیک اوس ګوره دلته یو سبمټ بټن هم جوړیږي ښه کولای شي ته دلته اوس ایمیل ورکړې دلته پاسورډ ورکړې سبمټ خو دا چې کنیکشن جوړ کې ولاړ شي ریل بل پیج ته لاګین شي سره به دا کار کوو پی ایچ پی سره به دا کار کوو پی ایچ ټی ایم ایل کې موږ تاسو یوازې دا فارم جوړ کړ ډیزاین هم نه کړ ډیزاین په سی اس اس کوو ها موږ چې سره کوم ته فارم غواړو هغه سره فارم باندې د جوړ کړی دا یو عادي خبره ده کنه نو موږ تاسو څه کار کوو دلته سبمټ چې وای ګوره ویني بای ډیفالت اتومات دا زی ها اوس دا موږ سره کوم صفه نشته هدف دا ده چې موږ څنګه یو فارم جوړ کوو د فارم الیمنٹ جوړ کوو زم دلته د سبمټ نه ویلي کړی دلته د لیکلي چې ساين ان یا لاګین صحیح ده کنه نو څه کوو دې بٹن ته راځم دې بٹن ته زه یو آپشن چینج کوم ورته ویلیو ایکوال ټو څومره ویلیو ساين ان افرین ساين ان صحیح شو اوس زه راځم دلته چې کله دا وګورم اوس ګوره دلته څه لیکل شوي دي ساين ان لیکل شوي دي ښه په دې قصه خو د سر خلاص شو نو ته کولی شي دلته ایمیل ورکړې او دلته پاسورډ ورکړې او ساين ان بټن ووهې نو ورسره لاګین کېږه هدف زموږ دا دی چې دغه یو چېرته چې فارم جوړېږي په څه طریقې سره جوړېږي ښه فارم مکمل نه ده فارم هغه وخت ملېږي د فارم کې دننه نور اټریبیوټ دي ښه
خو هغه زه اوس نه درته وایم چې پی ایچ پی مو نه وي ویلي دی هغه ویلل کاملا بې معنا خبره ده اوس دغه اټریبیوټ وښه ځکه چې بیا دا ریل فارم نه ډیټا لاړه شي او څنګه سبمیټ کیږي او د اکشن کې څه لیکل کیږي پوه شوې د دې فارم میتود سره کوم ته وي پوسټ وي ګټ وي څه قسم ته وي په دې موضوعګانو بیا خبرې کوو دلته دا هر یو دا نورم اټریبیوټ لري لکه زه دلته کولی شم څه وکړم زه هم د ایمیل کې د 14 حروفو نه ډېر نه لیکل کیږي 500 نه ډېر نه لیکل کیږي دا څنګه کوو دا کیږي په ایچ ټي ایم ایل کې دا به تاسو اساینمنت وي ښه دا به څه شی وي دا ستاسو اساینمنت ده زه وایم دا پاسورډ دې 12 حروفو نه پورته نه ځي اوس چې هر څوک هر څونه چې لیکي ګوره لیکلی شي که نه دا اصلا د فارم ویلیډیشن په جاوا کې جاوا سکرپټ کې هم کوو ښه خو دلته دا په ایچ ټي ایم ایل کې یو اټریبیوټ شته ده چې د دې تعداد څه وکړو محدود کړو ښه پوه شوې نو دا کوم اټریبیوټ ده دا ستاسو اساینمنت دا تاسو پیدا کوي ښه اوس بل راځو دا خو وکړه دا خو د ساین ان لپاره شو که څوک یوزر ولري خپل یوزر نیم بدلته ورکړي پاسورډ بدلته ورکړي زی لاګین کیږي به که یو څوک څه ولري اکاونټ ونه لري نو دلته ساین اپ باید وسیږي که نه چې هغه اکاونټ ځان ته څه وکړي نوی جوړ کړي کریټ یې کړي ښه نو دا به څنګه کوو موږ تاسو چې دلته اکاونټ جوړو دلته د اکاونټ جوړولو لپاره موږ تاسو ډېر لارې لرو نو اول خو به راشو دې ټیبل نه به راوځو ښه دا ټیبل به په خپل ځای کې پرېږدي صحیح شو دا خو موږ سره د ساین ان ځای شو دې نه لاندې زه راځم څه جوړوم لیکم H2 او ورته لیکم چې څه شی ساین اپ ښه او H2 بیرته څه کوم بندو نو دلته ګوره ولیکل شول ساین اپ ښه اوس وایم دې نه لاندې دلته فرست نیم یو فرست نیم بل چی لاست نیم که نه بل چی ایمیل ښه اوس زه غواړم دا جوړ کړم څه وکړم دا جوړ نو څنګه کول غواړم دا څنګه کولی شو موږ تاسو جوړ کړو دلته ښه زه راځم دلته H2 کې اول خو به یو لیبل جوړ کړم ښه د فرست نیم لپاره صحیح شو نو که لیبل جوړوم وخت لګیږي کنټرول سی کاپي کنټرول پی پیسټ ښه او ها دا کلر به ترنه څه وکړو ختم کړو دا سټایل به مکمل ختم کړو صحیح شو او دلته دې لیکلي وي چې څه شی فارورډ فار یوزر نیم ښه چې هلته یوزر نیم ولیکل شي پوه شوې په قصه که نه خالي لیکنه دلته وشي د چی سو یوزر نیم ښه خالي اوس دلته لیکنه باید څه شی وسي ګوره خالي هلته ولیکل شول چې څه شی یوزر نیم ښه دا نوټ پټ چېرته واوښته کنټرول زیډ باندې نه کېږي ښه فیملی دا فورډ دی که نه دا دیمز دی او نوټ پټ کې زه اول ځل ده چې نوټ پټ یې نه چې هغه څه کېږي ډایرکشن یې اوړي ته درې وینډوز ښه کنټرول دا چې د دلته کوم څه هغه نه ورکوي نوټ پټ نه اوړي ښه نو دا به څه وکړو دا کومه بټن رانه ولګېدله ښه نو دا مشکل که درته راشي تاسې نه پوهېږي داسې قصه یې لاړ به شئ ګوګل ته ښه چېرته ګوګل ته ګوګل کې به ولیکئ چې څه شی نوټ پاډ ټیکسټ ډایرکشن پوه شوې ټیکسټ ډایرکشن نوټ پاډ ان وینډوز 11 ښه ځکه دا ما په مخکینی وینډوزو کې هېڅکله داسې هاو ټو رایټ کنټرول لیفټ ده د چی لیکلي دي ها هاو ټو رایټ ټیکسټ فرام رایټ ټو لیفټ ها ټرای کنټرول رایټ شفټ ها کنټرول شفټ لګېدلی صحیح شو که نه اوس ګوره کنټرول لیفټ شفټ به ونیسو دا څه شو کنټرول شفټ نه ده نه دا قصه نه ده صحیح شو که نه اوس موږ تاسې دا راوړو څه کار کول غواړو تاسې مشکل راځي دا باید تاسې په خپله حل کړی شئ ښه اوس یوزر نیم مخې ته باید دلته یو انپوټ ټیکسټ ټایپ وي ښه چې هلته سړی خپل څه ولیکي فرست نیم ولیکي څه ولیکي فرست نیم ولیکي نو راځو څه کار کوو تاسې
دا یوزر نیم هر شي چې ولیکي دلته هغه دغه مشکل نشته نه دغه چې ولیکي ښه دا شي دا یو هویت ده د دې شناخت ده چې د څه شي دپاره موږ دا شی جوړ کړی ده دا د یوزر نیم دی نوم ده وروسته بیا موږ دا چینجوو مثلا پوه شوې بل څه تغیرات راوړم زه دا په همدغه باندې پیژنم ښه دا ویب کې په همدې باندې پیژندل کیږي ښه نو زه دا ځل دې خاطر نه چې نوي شی وایو زر یوازې څه کوم انپوټ ټایپ ټیکس راخلم کاپي کوم یې ښه پوه شوې یوزر نیم نه دلته به ولیکم چې فرست نیم ښه څه شی فرست نیم ښه او دا به راکاپي کړم کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ او ورته ولیکم چې څه شی لاست نیم ښه اوس ګوره فرست نیم او لاست نیم څنګ په څنګ راغلل خو زه وایم چې دا باید څه اوسیږي لاندې باندې کوم دی صحیح ده دا یو بیار به ورکو ښه بیار او یو بل جوړو د ایمیل لپاره د چا لپاره ایمیل لپاره ښه اوس ګوره دلته لیکو چې څه شی څه لیکم ایمیل خلاص مثلا فون هم نه لیکم ولیکئ عنوان د چهر شی لیکي کولی شي دا ګوره بل چی راغلل ایمیل نو زه دلته یو بل بیا هم ورکوم ښه او دا دوه بیا راکاپي کوم پوه شوې دلته یې راوړم کنټرول وي پیسټ کوم یې سیف کوم یې ښه اوس دلته لیکم انټر کوم یې صحیح شو دا مو ولیکه فرست نیم لاست نیم او چې شی ایمیل اوس د دې بیټ هم زیاتوی شي ښه دا کولی شي سایز باندې دا اټریبیوټ لري پوه شوې او سی اس اس سره هم د دې بیټ ډېرولی شو کوم مشکل نشته او خپل ایچ ټي ایم ایل هم کېږي خو دې سره موږ ډېر غرض نه لرو بعض شی زه تا ته ویل غواړم ښه یو اټریبیوټ بل درته د دې منځ کې چې څه لیکل کېږي هغه ته ویلیو وایي ښه دا د دې څه شی ده زه هم دا فرست نیم کې تیار نوم لیکلی احمد ښه نو دا انپوټ ټایپ ورته راځم ورته لیکم چې ویلیو اکول ټو څه شی ټایپ یور فرست نیم ښه اوس چې کله دا پیج ته لوډ کوئ له اول نه به تیار په دې کې چی لیکلي ټایپ یور فرست نیم ښه لکه بعضې خو زه وایم چې نه دا چې کلیک وکړو دا باید څه وسي ورک شي که نه نو دا بیا ویلیو نه وي یو ویلیو وي یو پلیس هولډر وي ښه نو بیا به تاسې ورته څه ولیکئ د ویلیو په ځای به ورته ولیکئ چې څه شی پلیس هولډر ښه پلیس هولډر مو چې ورته ولیکئ سیو یې کړه ریفرش یې کړه اوس مشکل نشته ښه اوس چې دلته راشئ کلیک وکړه چې لیکنه کوي هغه ختمیږي ښه نو دې ته فکر چې دا ورته تاسو پلیس هولډر هم ورکولی شي او بل څه دلته لیکن کول غواړم دا اوس نه ترتیبوم ځکه موږ تاسې هغه سی اس اس نه ده ویلی دا ډیزاین سی اس اس سره ښه ښکلی فارم ډیزاین کولی شو اوس زه راځم دا ایمیل خو مو ولیکم بل ورته څه لیکم پاسورډ چې شی پاسورډ کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ او دوه دانې بیار ښه کنټرول وی پیسټ او ټایپ از اکول ټو چې شی دلته ایمیل په ځای چې لیکم پاسورډ او د دې ټایپ هم ورته چې لیکم پاسورډ کنفرم پاسورډ هم ولیکئ که نه چې دوه دفعې شي خو موږ یې دوه دفعې نه کوو اتې وخت ضایع کېږي ښه دا مو ولیکه اوس دا وشو زه وایم دلته بل دې لیکلی وي چې جینډر څه دې لیکلی وي جینډر دې لیکلی وي ښه جینډر بیا څه رقم ته لیکو نو جینډر دپاره خو به اول یو لیبل جوړ کړم ښه یو دوه بیاره به دلته پیسټ کړم اول سر کې دې نه وروسته ښه کنټرول بي پیسټ دوه بیاره راغله نو اول یو لیبل جوړو لیبل څنګه جوړیږي لیبل ورته به ولیکئ چې فارورډ فار جینډر ښه او مخې ته دې چې ورسره لیکل شوي وي چې څه شی جینډر ښه او بیرته دا څه کوم لیبل بندو صحیح شو ولې لیبل همداسې صحیح ده هغه ولې همداسې لیکل کېږي دا بره لیبل یې مې څه کړي دي غلط یې کړي که نه مکسله ولې ایسته کوئ مکسله څه ایسته کوئ سیو مو که اوس راځو ګوره موږ تاسې ګره دا وګورو جینډر ولیکل شو صحیح ده که نه خو اوس جینډر مخکې کې څه رقم ته جینډر څه رقم ته راځي تا لیدلی ده څه رقم ته یې هغه اوس ګوره فیسبوک ته راځم که نه خلاصوم یا زه اکاونټ کریټ کوم کریټ اکاونټ کله چې موږ تاسو دا ګورو ګوره جینډر څه رقم ته ده وینې داسې ده دې ته چې ویل کېږي دې ته وایي ریډیو بټن دې ته چې وایي ریډیو بټن ښه نو دا ریډیو دی نو زه ورته دې نه وروسته راځم ورته یو دانه چې شی جوړ کړه انپوټ جوړ کړه ښه ټایپ یې څه رقم ته ټایپ کړه ریډیو کړه ښه ټایپ یې چې شی کړه ریډیو کړه کنټرول یې سیو یې کړه اوس ګوره دې مخې ته چې جوړ شو یو ریډیو جوړه شو زه کولی شم دې ریډیو ته مخې ته لیکنه وکړم مخې ته ورته لیکنه کوو لیبل ورته لیکو ښه
چې ورته لیکو لیبل کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ او ورته لیکو چې څه شی میل ها څه لیکو میل او دا بیا کاپی کو ورته لیکو چې څه شی میل او دا به کاپی کو کنټرول سی کاپی او بیا به پیسټ کو صحیح شو بیا به پیسټ کو ورته ولیکو چې څه شی فیمیل صحیح ده خفه کېږي خو نه کنه دلته مو ورته ولیکل چې څه شی فیمیل ها کنټرول اس سیف کوو اوس چې کله موږ تاسو دا راوخلو وګورو میل یا فیمیل کم جنډر ګوره دا دواړه کولی شي انتخاب کړي خو نه په دې کې باید څه وکړي یو سلیکټ کړي نو څنګه کو دې کار په خاطر باندې تاسو دې ته څه ورکړئ نیم ورکړئ نیم اکوال ټو جنډر ها او امغه یو نوم دې دواړو ته ورکړئ نیم اکوال ټو څه شی جنډر ها سیم نوم دواړه رادیو بټن ته ورکړئ نو دا به څه شي ها ما غلط شته نیم ورکړه ده څنګه کړه ده ما لیبل ته نیم ورکړه ده او لیبل ته مې ورکړه ده لیبل ته ده کنه انپوټ ته انپوټ ته چې ورکړه خو صحیح ده یو دی انپوټ ته یو دی انپوټ ته ښه دواړه انپوټه باید په یو نوم وي اوس ګوره دا میل او دا فیمیل ګوره ښه کولی شي څه وکړي اوس په دې دواړو کې سړی یو انتخاب کړي نو دام فارم الیمنټ ده دام فارم الیمنټ ده دا هم فارم الیمنټ ده او دا هم فارم الیمنټ دي سبا ته به په دې فارم کې نور کار کوو ښه فارمولا ختم نه ده ان شاء الله